वफाकी हुकूमत लखवा इंटेलिजेंस इदारी ISI ता द खल्को द टेलीफोन या मालूमोलू इजाजत मिलाओ दा फैसला द कामी सलामतिया प मफाद او د جرمونو د تشویش لا عمل غستل شوی ISI ता द खल्को په میسجونو کې هم د مداخلت یا मालूमोलू اختیار ورکړل شي د کار ټریسینګ اختیار ورکون کی باپدی کې پخپل گیر شي اختیار ورکون کی تنان بابیا جیل ته لګل شي قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب وینا وايي بي بنیاد سیاسي او جعلي مقدمي جوړیږي دا ټول د خاصه بشرا بیبي شاه محمود قریشی او نور په جیلونو کې ساتلو لپاره کی د ځینې چیلنجونو باوجود پاکستان همیشه د افغان کډوالو په ډیر عزت او وقار ملمستیا کړي د افغان مهاجرینو محفوظ او باوقار وطن ته واپسی د پاکستان په اولینی ترجیحاتو کې شامل ده وزیر اعظم د اقوام متحده د مهاجرینو مشر سره اسلام آباد کې د ملاقات په وخت خبرې د UNHCR مشر د لکونو افغان مهاجرینو په میزبانۍ د پاکستان د حکومتونو او خلکو ستاینه کړې عوام لا 200 یونټ مفت بجلی ورکول ممکن نه دي من کوشش کوو چې د ترکول په ذریعہ بجلی پیدا کړو کوم نه چې با موږ ته 300 ارب روپۍ پیدا وشي د توانایي وفاقي وزیر اویس لغاري وایي په ملک کې د نوي انتخاباتو ضرورت دی د 9 مې په پیښو جوډیشل کمیشن جوړول پکار دي د پاکستان تحریک انصاف باندې ټرایل دی اوپن وکړل شي د PTI رهنما بابر اوان وینا وايي کوم تنان چې پارټي نه تلی د هغوی د واپس راتګ فیصله به خان صاحب کوي او د مونسون سپیل بهارت نه پاکستان تر داخلي دوی امکان په ټول ملک کې یو واری بیا د بارانونو امکان څرګند شوی د NDMA چیرمن وینا وايي د جولای په 2 او 3 هفته کې د ډیر باران پیشګوئی شوی